کندوز ښار کې د شاوخوا 8 میلیارډ افغانیو په ارزښت د 3 پروژو د جوړېدو چارې پیل شوې. دغه پروژې د سپین زر اماراتي شرکت په ځمکه د همدې شرکت سره په ګډه د خصوصي سکتور له لوري په نږدې 80 جریبه ځمکه د 2 تر 3 کالونو په موده کې 3 مارکیټونه او 1 سوداګریز مرکز جوړیږي. په دې پروژو کې د سیمسارۍ، لوښو، برېښنایي وسایلو مارکیټ، ښځینهو مارکیټ او د سپین زر نړیوال سوداګریز مرکز شامل دي. په دې 3 پروژې کې به 4 مارکیټه جوړیږي چې د هغې جزئیاتو پسې به نه ځو. په حدود د تقریبا 80 جریبه ځمکه کې چې د سپین زر اماراتي شرکت لخوا د خصوصي شرکتونو سره په ګډه جوړیږي. تقریبا په حدود د 7 إلى 8 میلیارډ افغانیو لګښت غواړي او په دې کې به انشاءالله الرحمن 4 مارکیټونه جوړیږي چې په کې یو د کندوز سپین زر نړیوال تجارتي مرکز دی چې هغه به انشاءالله د هیواد په کچه یوه لویه پروژه وي. په دې جوړو شوو مراسمو کې د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر په پانګوالو غږ وکړ چې له شته فرصتونو ګټه واخلي او هیواد کې پانګونه وکړي. نوموړي پانګوالو ته د هر راز همکارۍ ډاډ ورکړ چې اړتیاو ته به یې رسېدنه کوي. نوموړي کندوز کې د خصوصي سکتور ګډه همکاري وستایله چې له اسلامي امارت سره ګام په ګام مخته ځي. که په هره کچه پانګونه د اقتصادي ودې او پراختیا له اساسي عواملو څخه زیاتوي، کاري فرصتونه رامنځته کوي او په ټوله کې ورسره د هیواد عاید زیاتیږي چې په پایله کې د هیواد د خلکو د اقتصادي او اجتماعي رفاه په تأمین کې مؤثر ثابتیږي. ټولو سوداګرو او پانګوالو ته د تل په څیر ډاډ ورکوم چې د ټولو ستونزو ته به مو په وخت رسیدګي کیږي او د نوي فرصتونو په موندلو او د کاري زمینې په برابرولو کې به در سره لازمه همکاري انشاءالله کیږي. کندوز کې د نویو پروژو د پلي کېدو په تړاو د اماراتي شرکتونو عمومي رئیس مولوي احمد جان بلال وویل دا پروژې به د کندوز ښار پخوانۍ بڼې ته بدلون ورکړي او د نورو برخو ترڅنګ به پکې ګڼ شمېر هیوادوال په کار بوخت شي. دا اوس نننۍ پروژې د 3 پروژې دغه به پیل کېږي چې په دې سره به انشاءالله العزیز د کندوز ولایت د پیشرفت په برخه کې یو لوی لاسته راوړنه او په دې به انشاءالله د کندوز د ښار بڼه بدله سي او د کندوز درنو اوسیدونکو درنو هیوادوالو ته به د کار زمینه برابره سي. ډاکټر سیف الرحیم شیرزاد چې دا مهال یې په کندوز ښار کې له 1 میلیارډ افغانیو ډیره پانګونه کړې وایي دغه پروژې د کندوز ښار د ماستر پلان یوه برخه ده چې په پلي کېدو به یې یاد ښار پراختیا پیدا کړي. که به خاطر همین سیمساری ها و الکترونیک چون یگان جای فضای آزاد کار است برشان، چون وسایل الکترونیکی در مارکتی که مثلا دیگه اصناف در اونجا فعالیت داشته باشند نمیتونن، به خاطر از اون مارکت علیحده مد نظر گرفته شد. الحمدلله امروز مولوی صاحب ملا برادر آخونده آمدن افتتاحش کردن. د کندوز ښاریانو د مسلسلو غوښتنو وروسته د نوي ماسټر پلان د پلي کېدو چارې روانې دي او په همدې موخه دې ښار کې د شاوخوا 3 میلیارډ افغانیو په ارزښت په ګڼو پروژو کار روان دی چې له بشپړېدو وروسته به یې د دې ښار بڼې ته بدلون ورکړي. زیار الکوزی، امید راډیو، کندوز.